بسم الله الرحمن الرحیم. د لالونو قدر د پیج درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. قدرمندو ملګرو، د ژمنې سره سم مو نن د یو بل شاعر سره ناسته درلوده او دا دی د ډېر یو لرې ځای نه دی دلته میلمه راغلی دی. اړینه خو دا وه چې موږ ورته ورغلي وی. د داسې شخص سره نننۍ ناسته لرو قدرمندو مینوالو چې دی تعارف ته هیڅ محتاج نه دی. تاسې ټول به یې پېژنئ، په ټولو پښتنو کې دی یو ستر نوم لري. شریف الله صادق صاحب چې یو ډېر په وطن او په پښتنو مین شاعر دی، د ده شاعري به په تاسې اورو او د ده شاعرۍ نه به تاسې خوند اخلئ. صادق صاحب که په لومړیو کې دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي چې تاسې د شعر په لیکلو باندې پیل کړی دی او څومره شعرونه به تر اوسه لیکلي وي؟ ډېره مننه نصیب صاحب. په پیل کې خو تاسو ته سلام او د لالونو قدر د پیج درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کومه. په دې هیله چې ښه به ډېره مننه چې مونږ ته مو په دغه ښایسته خپرونه کې وخت راکړه. کور مو آباد، ژوندي اوسئ. مننه صادق صاحب، خوشبخت یو چې ستاسې غوندې یو دروند شخص له ځان سره لرو. ډېره مننه نصیب صاحب. تقریبا د ډېر کوچنیوالي نه مو د شعر و شاعرۍ سره مینه درلوده او له هماغه کوچنیوالي څخه شعر و شاعري کوم. تقریبا تر 300 شاوخوا کې به مې غزلي، همداسې به 100 په شاوخوا کې آزاد شعرونه یا نظمونه یې ټپیزې ورسره دي، څلوریزې ورسره دي همداسې. نو تر دې دمه مو دغومره شاعري کړې ده د خپلې ټولنې لپاره. مننه صادق صاحب، تر دې دمه ډېر ښه روان یې، الله دې درته نور توفیق هم درکړي. که دا راته ووایې صادق صاحب چې ټولګه خو مو تر اوسه نه ده چاپ کړې؟ نصیب صاحب تر دې دمه خو ټولګه مې لا چاپ کړې نه ده. انشاءالله په ټولګه مې کار روان کړی دی او د ملګرو په ډېره غوښتنه باندې انشاءالله نږدې راتلونکي کې به ټولګه چاپ شي. یو څه کارونه یې شوي م دي او نږدې وخت کې به د ملګرو لاسو ته ورسیږي. یو څه کارونه مې کړي دي، هم د ملګرو په غوښتنه. زړه مې نه و چې اوس دې زه ټولګه چاپ کړم، خو د ملګرو په غوښتنه انشاءالله نږدې راتلونکي کې به چاپ شي. نو خدای درته وس او توفیق درکړي. صادق صاحب تاسې ډېری مینوال لرئ او باید چې د مینوالو تنده په خپلو شعرونو باندې او په خپله ټولګه باندې ماته کړئ. صادق صاحب زه خو ګمان کوم چې څومره لیدونکي هم دي هغوی به دا خوښوي چې د پښتنو نه به ستاسې شاعرۍ ته ډېر لیواله وي چې په شعر ویلو باندې پیل وکړئ او خپل تازه شعرونه په لیدونکو باندې واوروئ. ډېره مننه نصیب صاحب. مخکې د دې نه چې زه دا موسم د پسرلي دی او تازه پسرلي ته لیکل شوي بیتونه ملګرو سره شریک کړم، مخکې ترې یو څو بیته وایم چې د دیواله په مخ په شا د عیني ایښی دی. د دیواله په مخ په شا د عیني ایښی دی، زما تصویر څه په هنر باندې هغې ایښی دی. ډېر لوړ. هغه زما به خوښېده هغې زما لپاره. هغه زما به خوښېده هغې زما لپاره. مننه. هغه زما به خوښېده هغې زما لپاره. د کشمالي بوټی په ژۍ د برنډې ایښی دی. ډېر لوړ، ډېر او مننه وایي چې صادق وصیت کړی چې خامخا جانان به راځي. صادق وصیت کړی چې خامخا جانان به راځي، په لویه لار باندې کټ د جنازې ایښی دی. مننه نصیب صاحب. پسرلي ته مې تازه یو څو بیتونه لیکلي دي. هر خوا سپرلی دی او ته نه راځې. هر خوا سپرلی دی او ته نه راځې. مننه. هر خوا سپرلی دی او ته نه راځې، یو ستا کمی دی او ته نه راځې. غوڅ غوڅ پر هر پتا پسې، غوڅ غوڅ پر هر پتا پسې، زما زړګی دی او ته نه راځې. د دروازې تر څنګ لختي په غاړه، د دروازې تر څنګ لختي په غاړه پروت دی بنګړی دی او ته نه راځې. یو څوک چې تا یادوي هر وخت، یو څوک چې تا یادوي هر وخت، نور لیونی دی او ته نه راځې. د دې کوڅې په دې ګرجنه فضا، د دې کوڅې په دې ګرجنه فضا، غږ د ژوندی دی او ته نه راځې. غواړم چې کلکه غاړه درکړم، غواړم چې کلکه غاړه درکړم، مازدیګری دی او ته نه راځې. صادق خپل کلي کې بغیر له تانه، صادق خپل کلي کې بغیر له تانه، ګوره پردی دی
او ته نه راځې. چا ویلې چې اسانه پالل کېږي، چا ویلې چې اسانه پالل کېږي، محبت خو ډېر په ګرانه پالل کېږي. د پاچا دربار ډېر ښه دی لږ ښه نه دی، د پاچا دربار ډېر ښه دی لږ ښه نه دی، څو سړي پکې نازوانه پالل کېږي. وینه لر او بر د یو پښتون بهیږي، وینه لر او بر د یو پښتون بهیږي، وینه څنګه مسلمانه پالل کېږي. ته چې لاړې زموږ په خانډې والیده، ته چې لاړې زموږ په خانډې والیده، غم دې زما په زړه پوخانه پالل کېږي. ځینې خلک چې د ناستې قابل نه دي، ځینې خلک چې د ناستې قابل نه دي، ستا په سر باندې جانانه پالل کېږي. مننه وایي ځینې خلک چې د ناستې قابل نه دي، ستا په سر باندې جانانه پالل کېږي. کشمالي ورته وروړم د خلکو مخکې، کشمالي ورته وروړم د خلکو مخکې، د صادق یارانه چانه پالل کېږي. لکه باد یوه شیبه راغلې او لاړې، مننه. لکه باد یوه شیبه راغلې او لاړې، زه دې ډېر کړمه خفه راغلې او لاړې. په غزل چې مې کېده کره کتنه، په غزل چې مې کېده کره کتنه، څو بیتونو کې ښکاره راغلې او لاړې. د وجود خار مې بیا ځلې جوړېدی شي، د وجود خار مې بیا ځلې جوړېدی شي، که دې خار ته دوباره راغلې او لاړې. د کلا ور د نیم خلاص که نیم د بند که، د کلا ور د نیم خلاص که نیم د بند که، یاره څومره په غوسه راغلې او لاړې. هسې نه سر ته مې نورې لانجې راشي، هسې نه سر ته مې نورې لانجې راشي، لیونۍ په توره شپه راغلې او لاړې. پوهېدم زړه د کېدلو یارانې ته، پوهېدم زړه د کېدلو یارانې ته، په بې ځایه بهانه راغلې او لاړې. ایله سوال مې خدای په در کې قبول کړی، ایله سوال مې خدای په در کې قبول کړی، نن چې کلکه په واده راغلې او لاړې. راته یې وویل ویرېږمه صادقه، مننه. راته وویل ویرېږمه صادقه، راته ډېر په اندېښنه راغلې او لاړې. چا چې وطن وران کړو د بل په اشارو باچا، چا چې وطن وران کړو د بل په اشارو باچا، ولس یې وساته د سولې د لمرو باچا. هغوی ته وایه چې بچي مې له مرګ نه ویرېږي، هغوی ته وایه چې بچي مې له مرګ نه ویرېږي، چې ویروي دې په ټانکونو تیارو باچا. صادق صاحب دغه غزل زما هم خوښ شوی او ډېر داسې مینوال به د دې غزل وي که دغه غزل در سره وي او په لیدونکو باندې واوروي. ډېره مننه نصیب صاحب. زه به کوشش وکړم خدای وکړي چې رایاد دي شي بیتونه، دوه بیتونه خو یې تاسې وویل چې چا چې وطن وران که د بل په اشارو پاچا، چا چې وطن وران که د بل په اشارو پاچا، ولس یې وساته د سولې له لمرو پاچا. ته به د بل وطن ته تلې حالات به داسې و چې، ته به د بل وطن ته تلې حالات به داسې و چې، ګرم بازار به و زمونږ په سرو باچا. هغو ته وایه چې ولس مې له مرګ نه ویرېږي، هغو ته وایه چې ولس مې له مرګ نه ویرېږي، چې ویروي دې په ټانګونو تیارو پاچا. د پښتنو تنکي ځوانان نشو ته مخه کوي، د پښتنو تنکي ځوانان نشو ته مخه کوي، لکه جوزا کې چې وهلي وي برو باچا. تا خوري او بیا دې د دربار خاوره په بل خرڅوي، تا خوري او بیا دې د دربار خاوره په بل خرڅوي، هغوی زندۍ کړه د زندان په زنځیرو باچا. تا خوري او بیا دې د دربار خاوره په بل خرڅوي، هغوی زندۍ کړه د زندان په زنځیرو پاچا. اوس د صادق له حساب وتی انقلاب خوړلی، اوس د صادق له حساب وتی انقلاب خوړلی، چا حساب کړی دی د شګو د زرو پاچا. ډېر ښه صادق صاحب، ډېره مننه. درنو لیدونکو د صادق صاحب شاعرینو د زړګي څلي نړوي په خپلو شعرونو کې، البته په هر بیت کې داسې سرنغاړلي وي چې انسان بیخي په سوچ کې اچوي. چغې او سورې ټوپک سالاره دام پخوانی وطني بیتونه دي چې سوې چغې او سورې ټوپک سالاره، د شپې خوب څنګه کوي ټوپک سالاره.
د وطن سرحدات هره ورځ غلا کیږي د وطن سرحدات هره ورځ غلا کیږي ته خپل ورور حلالوي ټوپک سالاره مننه د وطن سرحدات هره ورځ غلا کیږي ته خپل ورور حلالوي ټوپک سالاره د سپین غر د سپین واورو لاندې مړ شي د سپین غر د سپین واورو لاندې مړ شي چې نختره راکوي ټوپک سالاره دا هم ستا د ظلم ډکه ډالۍ ګوري دا هم ستا د ظلم ډکه ډالۍ ګوري راځي ځکه زلزلې ټوپک سالاره ستا په جنگ کې د کام هیڅ ازادي نشته ستا په جنگ کې د کام هیڅ ازادي نشته یم خپه درنه په دې ټوپک سالاره راشه نور د تیارکیو کتاب بند کا راشه نور د تیارکیو کتاب بند کا راشه بل کړه ډیوي ټوپک سالاره څه به ښه وی چې صادق به جوړولې مننه څه به ښه وی چې صادق به جوړولې ستا د سولې ترانې ټوپک سالاره ډیره زیاته مننه کوم صادق صاحب. درنو قدرمنو لیدونکو د اوس لپاره زموږ خپرونه همدومره وه، تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په خدمت کې د یو درانه شاعر سره حاضرېږم. د اوس لپاره درنه اجازه غواړم او بخښونکي خدای په امان.